السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګي وخت صحت مو ښه وي او زموږ ټکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایم ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې د خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو کې ملګرو زه ستاسو سره د خوست ولایت د روژه ماتي وختونو مثال روژې نیولو وختونو تازه نوی جدول چې کوم اعلان شوی دی هغه شریکوم نو مخکې له دې چې زه ستاسو سره همدغه جدول شریک کړم ستاسو سره همدا معلومات شریک کړم ستاسو ټولو مسلمانانو وروڼو خویندو ته زه د نیکمرغه سپېڅلې پاکې میاشتې رمضان مبارکي وړاندې کوم رمضان د ټولو مبارک شه چې د نړۍ هر ګوټ کې اوسېږئ نو اوس به راشو ملګرو همدغه جدول ته تاسو ته به زه همدغه جدول در وښیم همدا ورځ چې مثال په همدې ورځ په همدې وخت روژه ماتې کېږي او مثال په همدې وخت روژه نیول کېږي دا ټول دقیق معلومات زه تاسو ته درکوم په همدې جدول کې په همدې ویډیو کې نو لومړی چې راشو ملګرو دلته د کوم جدول چې دی دا د یکشنبې ورځ څخه ترتیب شوی و خو هلته رمضان چې شوه مثال د شنبې په ورځ شوه اول اکثر احتمال ډېر داسې کېده مثال اکثره ډېرو خلکو به دا ادعا کوله چې رمضان میاشت چې ده مثال لومړۍ ورځ د یکشنبې څخه شروع کېږي خو هلته د شنبې ورځ شوه روژه چې کوم سودیا اعلان وکړ نو اوس به راشو د جدول به زه ستاسو سره شریک کړم دلته لومړۍ ورځ چې ده مثال د یکشنبې په ورځ د رمضان لومړۍ روژه ماته چې ده 6:15 دقیقې ماښام او روژه نیولو وخت چې دی ملګرو 4:11 دقیقې سهار بیا په دویمه ورځ د روژې مثال د دوشنبې په ورځ چې اوس یې دریمه ورځ راځي په 15 د حمل بیا په 6:14 روژه ماتي وخت دی او د روژې نیولو وخت په 4:00 سهار بیا په 15 د حمل چې د روژې دلته څلورمه ده هلته مثال 5مه راځي اوس 5مه راځي او هلته څلورمه د جدول مطابق کې ده 6:17 روژه ماتي وخت دی او 4:07 دقیقې د روژې نیولو وخت دی دلته بیا پنجشنبې په ورځ په 13 د حمل په 6:19 دقیقې د روژه ماتي وخت دی او په 4:08 دقیقې به سهار وي او خوله به تړل کېږي بیا د جمعې مبارکه په ورځ چې د حمل 19 سره تړاو لري په 6:19 دقیقې د روژه ماتي وخت دی په 4:04 دقیقې د سهار وخت د روژې نیولو وخت همداسې بیا په 9 د حمل مثال په 10 د حمل په 6:20 او په 4:02 دقیقو د روژې نیولو وخت همداسې یوه دقیقه وخت ورکول کېږي تاسو وینئ ملګرو د جدول ټول تاسو خپله کتلی هم شئ دلته زه تاسو ته زوم کوم د وختونه تاسو وینئ مکمل سره باید تاسو د جدول وګورئ د سره په همدې جدول کې تاسو مکمل دلته چې تاسو وینئ دغه د رمضان ورځې دي دلته په همدې جدول کې دا د ورځو نومونه دي مثال یکشنبه دوشنبه سهشنبه چهارشنبه او پنجشنبه دا د رمضان ورځې دي لومړۍ ورځ دویمه ورځ خو دلته د جدول چې دی د یکشنبې ورځې څخه ترتیب شوی د شنبې ورځې څخه نه ترتیب شوی مثال مخکې له رمضان څخه یوه دوه ورځې مخکې زما په فکر دا ترتیب شوی دی نو دلته ملګرو همدغه بیا نیټې دي مثال حمل لومړی دویمه حمل کوم میاشت چې دا نیټې دي تاریخ دی دلته بیا د روژه ماتي وخت دی دا تاسو وینئ په همدې ځای کې کتلی شئ دلته بیا د ماسخوتن وخت دی مثال چې په څو بجې به ماسخوتن وي د ترویې وخت زما په فکر دې ته اشاره ښودلې ده دلته بیا د سبا کولو وخت دی مثال چې روژه نیول کېږي د روژې نیولو وخت دی نو همدا جدول تاسو تر پایه پورې وګورئ په دې کې ټول وختونه لومړی تاسو ته ما ترتیب وښیو څو مې ته وهم وښودل خو دلته چې زه ټول تاسو ته ښیم په ترتیب سره نو د ویډیو لا پسې زیاتېږي تاسو دلته خپله کتلی شئ ځکه چې هر څه واضح ښکاري مکمل تاسو وینئ په جدول کې هر څه واضح ښکاري دا هم وګورئ مثال تاریخونه مثال د نیټې د روژې روژه ماتي وختونه هم تاسو وګورئ دا وینئ د ویډیو ته سټاپ کړئ تاسو یې وګورئ د دې نه بیا راشئ روژې نیولو وخت مثال دا هم وګورئ دا ویډیو ته سټاپ کړئ نو همدا جدول ملګرو ما ستاسو سره شریک کړ کوم چې تازه اعلان شوی و خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې ویډیو مو که خوښ وي لایک هم کړئ نورو دوستانو سره یې هم شریک کړئ چې له همدې جدول څخه دوی هم برخمن شي نو که تاسو که څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست مثال زموږ یوټیوب چینل مو نوي سبسکرایب کړئ حتما یې سره سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره مهمه خوندوره ویډیو اپلوډ کېږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسېږي د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو دوستانو ته ښه وخت چې هر ځای کې یاست